بسم الله الرحمن الرحیم. په دې عصري موده کې ټول د کمپیوټر څخه استفاده کوي او کمپیوټر زمونږ د ورځني ژوند د کارونو پر مخ وړلو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده. اکثره کارونه که چېرته د کمپیوټر نه وي نو موږ یې نشو ترسره کولی او موږ لپاره ډېر مشکله هم دي. هر څوک د کمپیوټر څخه استفاده کوي خو ځینې یې د په لنډه لاره ترسره کوي او ځینې بیا ډېر خواري سره ډېر په مشکلاتو سره هغه کار ترسره کوي. نن درته د کمپیوټر 14 مهم لنډې لارې ښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره او ډېر په کم وخت کې ترسره کوئ. په دې 14 لنډو لارو کې 7 یې د انټرنیټ پورې تړلې دي. که چېرته تاسو انټرنیټ څخه استفاده کوئ نو دغه 7 طریقې لنډې طریقې البته تاسو سره به ډېر زیات کومک وکړي چې تاسې خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره او په کم وخت کې ترسره کوي. نو راځم تر ټولو لومړی تاسو ته ښایم چې که چیرې ځینې وخت کې مونږ یو ټیپ خلاص کړی وي خو په غلطۍ کې مونږ نه هغه کلوز شي. څنګه کولی شو چې هغه ټیپ مونږ خلاص کړی او که هغه ویډیو دی کوم فایل دی یا نور څه شی دی تاسو هغه ټیپ خلاص کړی وي او تاسو نه په غلطۍ کې هغه ټیپ کلوز شي نو څنګه کولی شو چې هغه ټیپ تاسو بیرته اوپن کړئ. یعنی طریقې زیاتې دي خو زه تاسو ته لنډه لاره ښیم چې تاسو هغه ټیپ بیرته ریسټور کولی شئ. نو د هغې لپاره به تاسو څه وکئ؟ مثلا دغه ټیپ تاسو نه په غلطۍ کې کلوز شي نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د کیبورډ نه کنټرول شفټ ټي ووهئ. هغه کوم ټیپ چې تاسو کلوز کړ په غلطۍ کې تاسو نه کلوز شو هغه ټیپ به بیرته راشي. ګورئ یو ځل دې بیا تکراروم. دغه ټیپ دی ما کلوز کړ، همدارنګه دا ټیپ هم زه کلوز کوم. نو تاسو به څه کوئ؟ په کیبورډ کې تاسو کنټرول شفټ همدارنګه ټي به تاسو ووهئ، هغه ټیپ به بیرته راځي. که چېرته بل ټیپ تاسو کلوز کړی وي نو هم تاسو کولی شئ چې کنټرول شفټ ټي ووهئ، هغه بل ټیپ به هم ډېر په اسانۍ سره تاسو مخې ته راشي. دویم اکثره وخت کې مونږ یو پیج خلاص کړی وي هغه کې ډېر زیات لیکل وي، مونږ نه غواړو چې هغه کاپي کو او ورډ پروګرام کې واچو. مونږ وایو چې هغه پیج چې کوم مونږ خلاص کړی دی هغه ډایرکټ پی ډي اف کې مونږ ځان سره سیف کو. اکثره خلک په دې باندې نه پوهېږي چې څنګه کولی شو هغه پیج مونږ پی ډي اف کې ډایرکټلی سیف کو. نو زه تاسو ته ښایم چې دغه پیج چې کوم تاسو اوپن کړی کوم معلومات پکې موجود وي هغه تاسو کولی شئ چې از پی ډي اف خپل کمپیوټر کې له ځان سره سیف کړئ. د هغې لپاره به تاسو څه وکئ؟ دغه پیج زه غواړم چې دا پی ډي اف کې ځان سره سیف کړم نو تاسو به د کیبورډ نه کنټرول پی ووهئ. په دې کې تاسو ته د پرنټ هغه آپشن درکول کېږي. تاسو به په دې کې دا ډیسټینیشن کې به تاسو دلته سیف از پی ډي اف اکثره وخت کې دلته بل آپشن انتخاب وي. تاسو به څه وکړئ؟ سیف از پی ډي اف انتخاب کې لدې نه او بیا به په سیف بټن باندې کلیک وکړئ. په کوم ځای کې چې تاسو سیف کول غواړئ نو تاسو کولی شئ ډیسکټاپ سر باندې دلته سیف کوم او بیا په اخر کې به په سیف بټن باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو سره از پی ډي اف دلته سیف کېږي. ګورئ دا ما سره اوس د کله چې دا زه اوپن کوم نو دا ما د پی ډي اف کې راخلاصېږي. اکثره وخت کې داسې معلومات وي چې هغه موږ ځان سره سټور کول غواړو، انټرنیټ موږ سره نه وي نو هغه لوستل غواړو نو تاسې کولی شئ په دغه لنډه لاره دغه له ځان سره سیف کړئ، د پی ډي اف شکل باندې ځان سره وساتئ. دریم اکثره وختونو کې موږ یو ښار ته لاړ شو یا بل هیواد ته لاړ شو، موږ ته د هغه ځای ټایم معلوم نه وي یا داسې وي چې په کوم ښار کې چې تاسې یاستئ او یو ملګری درته زنګ ووهي یا یو ملګري ته تاسې زنګ وهل غواړئ او تاسې ووایئ چې هلته شپه ده ورځ ده یا څومره څو بجې دي نو تاسې کولی شئ د انټرنیټ لارې ډېر په اسانه سره معلوم کړئ. نو تاسې به څه کوئ؟ تاسې به راشئ ګوګل ته، ګوګل کې به تاسې ټایم ولیکئ، بیا به پلس علامه دلته ووهئ. همدارنګه تاسې به په دې کې سټي یعنی کوم ښار چې تاسې ټایم په کار وي تاسې به هغه سټي نیم دلته ولیکئ او انټر به یې کوئ. نو تاسو ته معلومیږي چې په دې په کابل کې په دا وخت کې څو بجې دي. همدارنګه که چېرته تاسې دلته ټایم پلس فار ایگزامپل زه لنډن وهم نو څه کېږي ما د هغه لنډن ګورئ څومره فرق دی نو تاسې معلومولی شئ چې هلته شپه ده ورځ ده یا څو بجې دي دقیق ټایم تاسې معلومولی شئ. همداسې زه دلته بل هیواد یا بل ښار نو همدارنګه زه دلته یو ټایم پلس انډیا لیکم نو ځکه چې کله انټر کوم نو ماته د انډیا دلته ټایم ښیي. نو ګورئ څومره په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې د هر سټي یا د هر هیواد تاسې ټایم کرنټ ټایم معلوم کړئ. همدارنګه اکثره وخت کې مونږ ته نه معلومیږي چې مونږ کرنسي څنګه چینج کړو. تاسو سره افغانۍ وي تاسې ډالر ته چینج کول غواړئ، تاسې غواړئ چې د نن ورځې نرخ څو دی نو تاسې کولی شئ ډایرکټلی په ګوګل کې دا سرچ کړئ یا ډالر تاسې افغانۍ ته اړول غواړئ یا ایرو ډالر ته یا ډالر ایرو افغانۍ ته نو تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یې دا چینج کړئ. لپاره به تاسو څه وکئ؟ په ګوګل ته به راشئ، په ګوګل کې به تاسې ولیکئ چې 2000 AFG یعنی 2000 افغانۍ به تاسې ډالر ته اړوئ نو تاسې به څه کوئ؟ د USD به ووهئ
یا همدارنګه ډالر نو څه به کېږي هغه 2000 افغانۍ به ماته دلته ښودل کېږي چې څومره ډالر کېږي. همدارنګه تاسې هر یو کرنسي ته کولی شئ چې دا ایکسچینج کوي یعنی چینج کوي. تاسې د نن ورځې نرخ هم له دې نه ډېر په اسانۍ سره معلومولی شئ. پنځم که چیرې تاسې ریاضیکي هر قسمه فرموله تاسو سره وي یا کوم حساب تاسې د کلکولیټر په واسطه نشئ جمع کولی یا هغه کوم چې تاسو سره حساب وي هغه تاسو د کلکولیټر په واسطه نشئ ترسره کولی، نو تاسې به هغه حساب چې کوم تاسې غواړئ چې هغه ماته تاسو ته ریزلټ درکړي نو تاسې به هغه له ځان سره ولیکئ او بیا به راشئ ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسې هغه حساب چې کوم تاسو ته تاسې ایکسچینج کول غواړئ یعنې تاسې غواړئ چې ریزلټ راوځي نو تاسې به هغه دلته څومره چې وي هغه به تاسې دلته ولیکئ او انټر بټن باندې به کلیک کوئ. تاسو ته دلته راښکاره کېږي چې د دې ریزلټ څه شی دی. ګورئ ما دلته لیکلي و چې 110 جمع یې دلته په قوس کې 15 ضرب 20 نو نتیجه ماته څه شی وښودله 210. یعنی تاسو کولی شئ هر قسمه ریاضیکي دلته تاسو سره فرمول وي همدارنګه تاسې محاسبه کول غواړئ نو تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره په ګوګل په سرچ انجن کې ولیکئ او تاسې ریزلټ ترلاسه کولی شئ. شپږم که چیرې ته تاسې غواړئ چې انګلیسي نه پښتو ته ترجمه وکړئ یا د پښتو نه انګلیسي ته یو حرف یا یو جمله تبدیلول غواړئ یا د هرې ژبې نه چې کوم یو تاسې په کار وي د هغې نه چینج کړئ خپلې ژبې ته یا اردو ته انګلیسي ته پښتو ته نو تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره د ګوګل په واسطه باندې ټرانسلیټ کړئ یعنې ترجمه یې کړئ. ښه د دې لپاره به تاسې راشئ دلته ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسې ولیکئ که چېرته تاسې د پښتو نه انګلیسي ته ترجمه کول غواړئ نو تاسې به دلته ولیکئ پښتو ټو انګلیش ټرانسلیټ نو تاسې به انټر کوئ. په دې کې تاسو دا باکس راښکاره کېږي دلته ګورئ پښتو دی پښتو انتخاب شوې ده او دلته انګلیسي انتخاب شوې. کومه جمله یا کوم ورډز چې تاسې چینج کول غواړئ یا ټرانسلیټ کول غواړئ هغه به دلته ولیکئ. تاسو ته د هغې ریزلټ درکوي. ګورئ دلته ما لیکلي چې دا جمله دی زه همدا اوس په افغانستان کې یم. دلته یې لیکلي I am currently in Afghanistan. یعنی تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ د هرې ژبې نه انګلیسي نه پښتو ته انګلیسي نه دري ته یا د هرې ژبه چې کوم یو تاسې غواړئ چې ترجمه یې کړئ نو تاسې کولی شئ د ګوګل ټرانسلیټر په واسطه باندې ډېر په اسانۍ سره یې ترجمه کړئ. ښه دا اوومه لنډه لاره ډېره زیاته مفیده ده. که چیرته تاسو یو چا ته ایمیل کول غواړئ او د هغوی ایمیل تاسو سره موجود نه وي نو تاسې به څنګه کوئ د هغوی ته ایمیل ولیږئ. تاسې به هغوی ته زنګ وهئ یا به د کوم ملګري نه به پوښتنه کوئ چې د پلانکي ایمیل څه شی دی. خو زه تاسو ته ښایم چې تاسې ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د هغوی ایمیل معلوم کړئ. یعنې تاسې به څه کوئ تاسې به د هغوی فیسبوک پروفایل ته راشئ. په پروفایل کې به تاسې د facebook.com/ نه وروسته دغه یوزر نیم به تاسې څه وکړئ تاسې به دا کاپي کړئ. د کاپي کولو څخه وروسته به تاسې راشئ جیمیل ته. په جیمیل کې زه راځم اوس همدا اوس راځم په کمپوز باندې کلیک کوم. په دې کې به تاسې هغه یوزر نیم دلته پیسټ کړئ. له هغې وروسته به تاسې ولیکئ facebook.com. دلته به تاسو سبجیکټ ولیکئ معمولا کوم ایمیل چې تاسو کول غواړئ د هغې په اړه باندې دلته لیکم ټیسټینګ. همدارنګه دلته به تاسو مکمل ایمیل ولیکئ او په اخر کې به په سینډ بټن باندې به کلیک وکړئ. دغه ایمیل چې کوم تاسو ولیکئ هغه یوزر هغه کس چې تاسو کوم یوزر نیم را کاپي که هماغه ته به په خپل وخت باندې رسیږي. کېدای شي دغه ایمیل ما خپل یوزر نیم را کاپي کړ کېدای شي بیرته همدا ما ته راشي او ایرر میسج به هم ښودل کېږي. په دې کې لږ انتظار کوو کېدای شي هغه ایمیل راشي. ښه دا هغه ایمیل دی چې کوم همدا اوس ما وکړ. په دې کې ما ته راښودل کېږي چې هغه ډیلیوري سیسټم چې دی هغه یعنې بیرته تا ته راغی. نو تاسې به څه کوئ چې ډېر په اسانۍ سره د یو کس ایمیل معلومولی شئ یا ضرورت نشته د ایمیل ته. تاسې به د فیسبوک یوزر نیم کاپي کړئ. له هغې وروسته به facebook.com به ولیکئ. نو څه به کېږي نیټورک به هغه ایمیل چې کوم دی هغه به هماغه کس ته ډیلیور کېږي یا به سینډ کېږي. ښه نو دا هغه مهمې طریقې یا لنډې طریقې چې د هغې په واسطه تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره دغه کارونه ډېر په کم وخت کې ترسره کوئ.